کابل ښاریانو ته ډیر ښه خبر. کابل ښار کې به څنګه مخفي پولیس ځای پر ځای کړای شي. امنیتي معین په دې اړه تازه سوي دي. هیله دا ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د کابل د امنیت ټینګښت لپاره مخفي پولیس رامنځته کیږي. کورنیو چارو وزارت وايي په کابل کې د امنیت ټینګښت لپاره به د مخفي پولیسو ګروپ رامنځته شي او په شخصي جامو کې به ګزمې کوي. د دغه وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبر قانی چې نن سې شنبه کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، دغه پولیس به د هیواد د نوي امنیتي میثاق یا تړون له مخې په شخصي موټرو کې ګرځي او د توندلارو او مجرمینو پیژندلو او نیولو لپاره به مرسته کوي. دا پولیس به د هغو امنیتي چارواکو د غفلت او سرغړونې راپور هم ورکوي چې د دندې پر مهال له صلاحیتونو ناسمه ګټه اخلي یا خپلې دندې سمې نه ترسره کوي. ښاغلي قاني وویل دا میثاق له تېرې یوې اونۍ راهیسې کابل کې عملي شوی او زیاتې لاسته راوړنې یې لرلې دي. دا میثاق په افغانستان کې د سرتاسري امنیت تامین لپاره عملي کیږي چې لومړی پیل یې له کابل څخه شوی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.